خبر غزنی کې طالبانو هغه کارکونکي چې ګيري او لونګي نه لري د وظیفې اجرا حق نه لري. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. غزنی کې سرچینی وایي چې طالبانو دغه فعالیت په ملکی بنسټونو کې د کارکونکو د لونګي او ګيري د نه درلودو په اړه ګواښ کړی دی. هغوی په وینا طالبانو په پنځشنبه د غوي پر 22مه په ډاګه کړی چې دوی په مشر فرمان لمخې ټول کارکونکي باید ګيري او لونګي ولري. د هغه په وینا که داسې ونه کړي نو کارکونکي دولتي وظیفې د تک حق نه لري. د غزنی ښاروالۍ ریاست یو سرچینې ویلي چې دوی ته په روژې میاشت کې هم د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر محتسبانو د لونګي او ګيري پر پریښودلو سپارښتنه کړې. دغه سرچینې په وینا د امر بالمعروف و نهي عن المنکر اداري نظامیان کارکونکي شنبه د غوي پر 23مه هغه کارکونکي له دفتر څخه راوګرځول چې لونګي او ګيري نه درلودلې. یادونه ورته چې طالبانو په ځینو نور ولایتونو کې هم ورته کار کړی دی. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.